بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو دپاره ډېرې زیاتې مهمې جملې راوړي دي، نو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله دا ټولې جملې به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم. تاسو څه کوئ چې تاسو کلاس 2 منټه وګورئ، 3 منټه وګورئ، نو هغې نه تاسو دومره زده کړه نشئ کولی. نو کله هم چې تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ، نو انشاءالله دا ټولې جملې به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کړم. ملګرو، وخت نه خرابوو، راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی سنټنس موږ سره سره when you will have your نکاح. ته به نکاح کله کوي؟ خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته به نکاح کله کوي. نکاح چې کومه دی، دې ته موږ په انګلیسۍ کې هم نکاح ویلی شو. یعنې موږ چې کومه نکاح کوو، ښځې او خاوند چې کومه نکاح کوي، نو دې ته موږ په انګلیش کې نکاح ویلی شو. خو د موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته به نکاح کله کوي، نو په انګلیش کې به ورته موږ سمپل څه وي؟ when you will have your نکاح. بیا سیکنډ سنټنس ته ګورئ. all this seems like a dream to me. ما ته دا ټول خوب ښکاري. یعنی اکثر موږ سره داسې کار وشي که نه، موږ وایو چې هلکه دا خو سم خوب وینمه که نه. نو که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا کم کار چې شوی، ما ته خو دا ټول خوب ښکاري، نو تاسو په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شئ؟ all this seems like a dream to me. یعنی ما ته دا کم کار چې وشو، یعنی دا ما ته څه ښکاري؟ دا ما ته ټول خوب کار، یعنی د خوب فرنګي چې کم کار وشي. what is he to you. هغه ستا څه کیږي؟ اوس what is he to you د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې هغه ستا څه کیږي. یعنی که ته چېرته د خپل ملګري نه تپوس وکړي چې دا پلانکې هلک ستا څه کیږي، یعنی ستا د تره زوی کیږي، ستا د ترور زوی کیږي، ستا د ماما زوی کیږي، یعنی دا ستا څه کیږي، نو موږ به ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شو؟ what is he to you. یعنی هغه ستا څه کیږي. use your wit. خپل عقل استعمال کړه. یعنی موږ پښتانه وایي که نه، په پښتو کې موږ یا لږ خپل عقل هم استعمالوه یا لږ خپل عقل استعمال کا. نو موږ به په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ use your wit. یعنی خپل عقل استعمال کړه. دلته موږ څه ویلی شو؟ ویټ چې کومه دی، دا څه ته ویلی شي؟ ویټ چې کومه دی، عقل ته ویلی شو. یعنی د انسان چې کوم عقلي ذهني، نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ ویټ. The Quran is a sacred book for Muslim. قرآن پاک د مسلمانانو دپاره یو مقدس کتاب دی. که موږ چېرته یو کس ته مسلې کوو یا یو غیر مسلم وي، او هغه ته موږ د قرآن باره کې انفارمیشن معلومات ورکوو، او هغه ته موږ وایو چې قرآن چې کومه دی، دا د مسلمانانو دپاره یو مقدس کتاب دی، یعنې یو ډېر پاک کتاب دی، نو موږ به په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ د قرآن is a sacred book for Muslim. یعنې سیکرټ څه ته وایي؟ دا مقدس ته وایي، یو پاک یا یو لوی کتاب دی. change is coming. بدلون را روان دی. یعنی change is coming د دې مطلب څه دی؟ یعنی اوس تاسو که د عمران خان ناره اورېدلي، یعنی هغه ویل چې change is coming، یعنی بدلون را روان دی. یعنی عمران خان هم دا ناره وه چې زه به په پاکستان کې چې کوم دا بدلون دی، دا به راولم. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې بدلون را روان دی، نو موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ change is coming، یعنی بدلون را روان دی. he comes of a rich family. هغه یو مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي. خو موږ چېرته د یو کس د بل کس په باره کې پوښتنه وکړو، یعنی موږ نه یا څوک تپوس وکړي چې هلکه دا کس څوک دی یا څنګه دی، د پیسو میسو نه دا کس څنګه دی، او ته ورته بیا ووایې چې هغه خو د مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي، یعنی هغه چې کوم تعلق دی هغه ډېر مالداره کورنۍ سره دی، نو موږ ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شو؟ he comes of a rich family. he will reach within a month. هغه په یوه میاشت کې دننه راشي. یا مطلب که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه به په یوه میاشت کې دننه راشي، موږ یو کس اوس مطلب تا نه څوک تپوس وکړي چې دا کس به د سعودي نه په څومره وخت کې راشي، نو ته به ورته په انګلیش کې وایې he will reach within a month. یعنی هغه به په یو میاشت کې دننه راشي. wake up me at 5 o'clock. ما 5 بجې راپاسوه. یعنی که تاسو چېرته په خپل کور کې ویده کېږئ، یا تاسو چېرته بار ملک یاستئ یا په هاسټل کې یاستئ، په کوم ځای کې هم یاستئ، او تاسو یو خپل ملګري ته ووایئ چې ما سهار 5 بجې راپاسوه یا ما 5 بجې راپاسوه، نو تاسو ورته په انګلیسۍ کې سمپل ویلی شي wake up
me at 5 o'clock. او که تاسو ورته 6 بجې یادوئ نو 6 ورته یادې کوئ، صرف دغه 5 پکې بدلوئ او بیا چې تاسو ورته څه ټیم یادوئ نو هغه ورته یادوئ. Don't shirk work. د کار نه سترګې مه پټوه. یعنی که ته چېرته خپل ورور ته وایې یو مزدور درسه لګي او هغه ته وایې چې د کار نه سترګې مه پټوه. ځینې خلک به تاسو لیدلی که نه چې مطلب هغو د کار نه ځان پټوي یا د کار نه پټیږي، نو تاسو به ورته په انګلیسي کې وایي don't shirk work. یعنی د کار نه سترګې مه پټوه یا د کار نه ځان مه پټوه. He has enough pocket money. هغه سره کافي د جب خرچه ورسه ده. که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه سره خو د جب خرچه ډېره زیاته ده یا کافي ده، مطلب د کار پې کېږي، تاسو به وایئ که نه. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه د سره خو د جب خرچه چې کومه ده برابره ده، کافي ده، یعنې کار یې پې کېږي، نو تاسو په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شئ؟ He has enough pocket money. یعنې هغه سره د جب خرچه ورسه ده یا کافي خرچه ورسه ده. Shame on you. شرم وکړه. یعنی که چېرته یو کس غلط کار وکړي، یعنی موږ په پښتو کې مو وایي که نه، کله یو کس غلط کار وکړي، داسې کار وکړي چې هغه زموږ په معاشره کې مطلب ټیک نه وي او موږ ورته بیا وایو چې شرم وکړه. موږ وایي که نه په پښتو کې، پښتانه موږ وایي که نه، موږ هلکه شرم وکړه. نو موږ ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویل شو؟ shame on you. یعنی shame چې کومه دی دا خو د پښتو سره یو ریلیټډ دی. shame څه ته وایي؟ موږ ورته په پښتو کې شرم وایي. speak your mind. د خپل زړه خبره وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ستا په زړه کې چې کومه خبرې هغه وکړه، یعنی موږ وایي که نه په پښتو کې اوس یو کس دی هغه نه ته یو څیز هلي، ته یو څیز هلي او ته ورته وایې چې هلکه ما ته ته د خپل زړه خبره وکړه، ستا زړه څه غواړي. موږ وایي که نه په پښتو کې، نو تاسو ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شئ؟ speak your mind. یعنی speak چې کومه دی دا موږ یو خبرې ویلو ته وایي، او your mind خو د دې ټول سنټنس مطلب دا دی د خپل زړه خبره وکړه. whom does he want to meet. هغه چا سره میلاویدل غواړي. اوس که موږ چېرته یو کس بار راغلی او ته د یو کس نه تپوس وکړې چې هلکه دا کس چا سره میلاویدل غواړي یا هغه چا سره میلاویدل غواړي، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویل شئ whom does he want to meet. یعنی دا کوم کس چې راغلی دی دا چا سره میلاویدل غواړي، یعنی تاسو ورته مطلب سمپل په پښتو کې ویلی شئ. او په انګلیسۍ کې تاسو ته ما مخکې ویلي whom does he want to meet. یعنی هغه چا سره میلاویدل غواړي. sitting beside me don't do such things. ما سره چې ناست دی داسې حرکتونه مه کوه. یعنی که ته چېرته یو کس ته وې چې هلکه کله ما سره ناست دی بیا داسې حرکتونه مه کوه یا داسې کارونه مه کوه. موږ وایي که نه په پښتو کې، که تا سره چېرته یو کس ناست دی او هغه څه غلط کار وکړي او ته ورته وایې چې هلکه زما سره چې کله ناست دی داسې غلط کارونه به نه کوې یا داسې حرکتونه به نه کوې، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي sitting beside me don't do such things. sitting beside me یعنی ما سره چې ناست دی خوا کې don't do such thing یعنی بیا داسې حرکتونه مه کوه یا بیا داسې کار مه کوه. بل سنټنس موږ سره سره if he gets cooled he will pass away. که هغه ته یخني ولګېده نو مړ به وي. که موږ چېرته یو کس یادو که ده ته یخني ولګېده، یعنی یخني چې کومه دی دا دې ته تاسو بیماري هم ویلی شئ، او یخني چې کومه دی دا د باباګانو دپاره یا د چا عمر چې ډېر نو هغو ډېر زر هم خرابوي. یعنی که ته چېرته یو بابا یادې یو سپین ږیرې مطلب دغه یادې سړی یادې، نو که ته وایې چې مطلب دته یخني ولګېده نو دا به مړي، نو ته ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شي if he gets cooled he will pass away. یعنی pass away څه ته وایي؟ pass away چې کومه دی دا مړ کېدو ته وایي. یعنی کله چې انسان مړ شي دې ته موږ په انګلیسۍ کې pass away ویلی شو. everybody is selfish at present. اوس وخت هر یو کس خودغرضه دی. یعنی که موږ چېرته یو کس اوس وخت کې که موږ خبرې وکړو موږ وایو هلکه مړه نن سبا چې کومه دی هر یو کس خودغرضه دی. خودغرضه مطلب دا دی چې هر څوک د خپل ځان پیدا لټوي. یعنی دا نه غواړي چې زما دا ملګری کامیاب شي، بس صرف دا غواړي چې زه کامیاب شم. نو که ته چېرته وې چې نن سبا چې کومه دی هر یو کس د خپل ځان پیدا لټوي، خپل خودغرضه دی، نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ everybody is selfish at present. everybody مطلب څه دی؟ هر یو کس. selfish چې کومه دی خودغرضه یعنی د ځان پیدا لټوي. at present مطلب دا دی چې په دې وخت کې. he lacks wisdom.
هغه کې د عقل کمی دی. ها he lacks wisdom یعنی هغه کې د عقل کمی دی. د دې ترجمه تاسو داسې هم کولی شي یعنی چې د کس کې د عقل کمی دی. یعنی عقل خو هر انسان له خدای پاک چې کوم دی هر انسان له عقل ورکړی دی. خو که ته چېرته یو کس یادی چې هغه کې د عقل کمی دی نو ته په انګلیش کې ویلی شي he lacks wisdom. یا که ته ووایې چې مطلب یو کس یادی چې د کې عقل اډوشته نه دی نو بیا هم تاسو ویلی شي he lacks wisdom. لیکس څه ته وایي؟ لیکس چې کومه دی دا یو څیز چې د یو څیز نه خالي. اوس مطلب چې یو جګ کې هغې کې اوبه نه وي نو ته وایې this jig is lacks of water. نو او وزډم چې څه ته وایي؟ وزډم چې کومه دی دا عقل ته وایي، انسان عقل ته. daughter is a blessing of God. لور د الله تعالی یو رحمت دی. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې دا لور چې کومه دی دا د الله تعالی یو رحمت دی نو تاسو په انګلیش کې څه ویل شي؟ daughter is a blessing of God. daughter چې کومه دی مطلب لور چې کومه دی دا د الله تعالی یو رحمت دی او نعمت دی. نعمت هم ویلی شي او رحمت هم ویلی شي، دواړه ویلی شي. نو ډاټر موږ لور ته وایي. ځینې ملګري ما ته دا ګیله هم کوي چې تاسو د هر ټکي بیله بیله معنی کوئ. نو دا به م انشاءالله زه تاسو ته کوم خو بیا به کلاس لږ اوږدېږي. بلیسنګ څه ته وایي؟ بلیسنګ چې کومه دی دا موږ نعمت ته یا رحمت ته ویلی شو. ها he is not my friend. هغه زما ملګری نه دی. یعنی که تا نه څوک تپوس وکړي چې دغه کس هلکه ستا ملګری دی که نه او ته ورته وایې چې نه مړه دا خو زما ملګری نه دی نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي. دا څه ګران سنټنس نه دی، ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته. نو تاسو ورته سمپل څه ویلی شي؟ he is not my friend. یعنی هغه زما ملګری نه دی. تاسو ورته په انګلیسۍ کې داسې هم ویلی شي he is not my colleague. یعنی کولیک چې کوم دی دا هم ملګري ته وایي. کولیک هغه ملګري ته وایي کوم چې ډېر زړه ته نږدې. او تاسو ورته داسې هم ویلی شي he is not my mate. mate چې کوم دی mate mate چې کوم دی دا هم دوست ته وایي. یعنی که تاسو ورته په دې دریو کې کم سنټنس هم ویلی شي نو هغه ورته تاسو ویلی شي، تاسو باندې څه پابندي نشته. they are husband and wife. دوی ښځه او خاوند دي. یعنی که ته چېرته دوه کسان یادې، یو ښځه او یو سړی یادې، تا نه څوک تپوس وکړي چې هلکه دا څوک دي؟ دا دواړه یو بل څه دي. یعنی دا چې کومه دی ښځه او خاوند دي یا دا ښځه چې کومه ده لور ده، مور او پلار، مطلب دغه رنګې تاسو څه ویلی شئ که نه. خو که ته چېرته یو دوه کسان یادې ښځه او سړی یعنی دا لور او پلار دي یا ښځه او خاوند دي نو که ته وایې چې دا ښځه او خاوند دي نو ته په انګلیش کې سمپل ویلی شي they are husband and wife. husband چې کومه دی دا څه ته وایي؟ دا خاوند ته وایي، یعنی سړي ته، نر ته. او wife چې کومه دی دا ښځې ته وایي. try to do better. د ښه کولو کوشش کوه. یعنی که ته چېرته یو چاته نصیحت کې چې د ښه کولو کوشش کوه یعنی ټول عمر دغه رنګې کوشش کوه چې زه یو ښه کار وکړم نو ته ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شي؟ try to do better. یعنی د ښه کولو کوشش کوه یا د ښه کار کوشش کوه. یعنی دا یو نصیحت دی موږ پښتانې په پښتو کې خپلو ماشومانو ته هم کوو چې مطلب ټول عمر چې کومه دی ته ښه کوشش کوه. try to do better, try to do best داسې هم ورته ویلی شئ. او مطلب نور هم تاسو په انګلیش کې چې کوم قسمه سنټنس د دې لپاره استعمالولی شي نو هغه هم زه تاسو اوس کولی شم، خو بیا د دې وجه به دا جوړه شي چې تاسو نه به دا هم هېره شي او تاسو ته به کلاس هم اوږد شي. نو کوشش کوئ چې تاسو دا سنټنس په غور سره یادوئ. I don't know what to do. ما ته پته نشته چې څه وکړم. یعنی کله کله انسان ډېر زیات کنفیوز شي، انسان ډېر زیات کنفیوز شي او هغه وایي چې اوس ما د پته نه لګي چې زه اوس څه وکړم. موږ وایي که نه په پښتو کې کله کله به په تاسو هم داسې سچویشن راځي. سچویشن څه ته وایي؟ یو داسې حالت به په تاسو باندې هم راځي تاسو ته به پته نه لګي چې اوس څه وکړم. یعنی که تاسو چېرته په بارمل کې کار کوئ ته وایي چې هلکه اوس زه کم کار وکړم نو تاسو په کارونو کې هم ټینشن کې یاستئ یا مطلب کنفیوز به یاستئ. نو بهرحال که تاسو وایئ چې ما ته پته نشته چې څه وکړم نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ I don't know what to do. What's bring you here. ته دلته څه پسې راغلی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ته دلته څه پسې راغلی یعنی که ستاسو په ځای ته یو کس درشي او ته ترې پوښتنه وکړي چې هلکه ته دلته څه پسې راغلی یعنی ستا دلته څه کار او څنګه راغلی نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویل شي؟ What's bring you here. یعنی ته دلته څه پسې راغلی. Where are you going. ته چېرته روان یې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو
تاسو یو کس چېرته رواني که نه او ته ترې پوښتنه وکړي چې هلکه ته کوم خوا روان یې چېرته روان یې موږ په پښتو کې وایي د خلکو نه تپوس کوو که نه نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شي ویر آر یو ګوینګ یعنې ته چېرته روان یې وټ هیپنډ آن یو په تا څه وشو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه په تا باندې دا څه شوي تاسو چې چېرته کله کله یو ډېر وخت بعد یو خپل ملګری سی کوي که نه او هغه یا مانده شوی خراب شوی یو یخته میختې وتي که نه یا څه مطلب ګډوډ شوی او ته ورته وایې چې هلکه دا تا باندې څه وشو نو ته ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شي وټ هیپنډ آن یو یعنې په تا باندې څه وشو سمپل دا قرنګه سنټنس ته تاسو استعمالولی شئ او که چېرته تاسو دا سنټنس استعمالوئ دې سره به ستاسو پیدا څه کېږي دې سره به ستاسو پیدا دا کېږي چې ستاسو د انګلیش کومه فلوینسي ده نو دا به هم ښی کېږي نو ملګرو زه تاسو ته بار بار دا کوشش کوم چې تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ اوس ګوره ملګرو که دا کلاس تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکئ نو تاسو ته به ډېره فایده کېږي او انشاءالله ما ته به دوام کوئ پر روان وخت کې دا کورس چې کومه دی دا تاسو تر پایه پورې که کتلی دي نو به تاسو ډېره فایده ولاړه کوئ او ځکه چې موږ پښتانه چې کوم پښتو کې کمې خبرې کوو نو زه کوشش کوم چې تاسو ته په انګلیسۍ کې هم زده کړم راځئ اوس خپل کلاس مخکې طرف ته بوځو خو بهرحال زه چې تاسو ته کمې خبرې کوم دا تاسو ډېر په غور سره اورئ نو تاسو ته به ډېره فایده کېږي go and get that man go and get that man د دې اوس څه مطلب دی زه او هغه کس زه او هغه کس ونیسه اوس موږ څه ته وایو دې مطلب دا دی یعنې چې ته اوس یو کس یې که نه او ته ورته وایې چې زه لاړ شه او هغه کس ونیسه یعنې دا کس راونیسه موږ وایو که نه په پښتو کې موږ وایو هلکه دغه کس راونیسه نو ته ورته په انګلیش کې څه ویلی شي go and get that man اوس که تاسو ورته کس نه علاوه بل څیز یادوئ ته ورته وایې چې لاړ شه او دا مرغۍ راونیسه نو ته ورته ویلی شي go and get that bird یعنې که ته ورته وایې چې دا چیلۍ راونیسه نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي go and get that goat یعنې که تاسو چېرته یو کس ته وایئ چې زه لاړ شه او یا زه او هغه کس ونیسه یا زه لاړ شه او هغه کس ونیسه یعنې تاسو ورته سمپل ویلی شي go and get that یعنې که بیا ورته تاسو چیلۍ یادوئ که څه هم ورته یادوئ نو د مین په ځای چې کومه دی تاسو ورته هغه څیز په انګلیش کې دلته شو کوئ یعنې زما کوشش همدغه چې زه تاسو ته طریقې هم زده کړم د انګلیسۍ د زده کولو چې کومې طریقې دي هغه هم زه تاسو ته زده کوم we are all ready موږ ټول چمتو یو ښه که تا نه څوک یو کس تپوس وکړي چې هلکه څنګه چل دی که نه هغه دغه ته به کله ځو یا دا کار به کله کوو موږ پښتانه په پښتو کې وایي که نه موږ هلکه دا کار به څنګه چلي کله به یې کوو او ته ورته وایې چې هلکه موږ خو ټول تیار یو چمتو یو بلکل ریډي نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي we are all ready go who can do this work دغه کار څوک کولی شي که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړي یعنې ستاسو په کور کې یو کار وي ستاسو په کلي کې یو کار وي او ته د یو کس نه پوښتنه وکړي چې دغه کار څوک کولی شي موږ وایو که نه په پښتو کې یعنې که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه دا کار به څوک کولی شي یو کار وي که نه او ته تپوس وکړي چې هلکه دغه کار څوک کولی شي نو ته په انګلیش کې ورته ویلی شي who can do this work who can do this work get out of the way د لارې نه لرې شه اوس ته چېرته په لاره باندې روان یې که تا سره گاړې درسئ او لاره کې ستا مخې ته ماشومان او یا بل څوک او ته ورته وایې چې هلکه د لارې نه لرې شه یا د لارې نه لرې شه سمپل نو ته ورته ویلی شي get out of the way get out of the way I am working now زه اوس کار کوم یعنې که تا ته څوک میسیج وکړي یا کال درته وکړي یا یو خبره درته وکړي چې هلکه دلته دا کار دی دا یا مطلب دلته دا کار دی دا وکړه ته ورته وایې چې هلکه زه خو اوس خپل کار کې لګی یم یا زه کار کې لګی یم یا تا ته څوک وایي چې هلکه روټۍ وخوره او ته ورته وایې چې زه خو کار کې لګی یم روټۍ به وروسته خورم نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I am working now ملګرو دې کې خو چې زه تاسو سره کوم سنټنس مینینګ لیکم دا زه تاسو ته ایکسپلین کوم نو تاسو ضروري نه ده چې دا څه درته ما دلته لیکلي نو دا تاسو همدغه په پښتو کې کومه ترجمه ده پښتو خو تاسو له درځي نو تاسو چې کوم ډېر فوکس کوئ تاسو دا په انګلیسۍ په سنټنس باندې کوئ نو انشاءالله بیا به تاسو ته څه مسله نه وي بل سنټنس چې کوم موږ سره اثر I am busy now زه اوس مصروفه یم
خو موږ چېرته موږ ته یو کس وایي چې هلکه زه اوس مصروفه یم، موږ یو کس ته وایي چې هلکه زه اوس مصروفه یم، کار کې لګی یم، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I am busy now. یعنې تاسو ورته داسې خو هم ویلی شئ I am occupied now. occupied ګوره که تاسو چېرته زما د ماډرن انګلیش چې کوم کلاسونه ما هیجولي تاسو زما چینل ته وزټ وکړئ او هلته وګورئ نو تاسو کو کوم ماډرن او مطلب ماډرن او نارمل انګلیش اډوانس او نارمل انګلیش کو دا کلاسونه تاسو وکړئ تاسو ته به ډېره فایده وکړي. او بله خبره دا ده ملګرو کو تاسو ته ما دا هم ویلي دي چې را زما کوم کلاسونه دي دا تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ما له اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله اوسئ، اباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.